إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، د سیرت په دې مبارک درسونو کې د زمونږ وشتم درس دی یا وشتم بیان دی د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانول اوریده دا کافی عرصه غواړي او خزمانه غواړي او غټه خبره په دې باندې عمل کول هغه بیا وخم غواړي، زورم غواړي، ایمان او جذبه غواړي. اوریدو ولا ډیر دي، اوریدو ولا او بیا عمل کول ولا دلګ دي. الله سبحانه وتعالى بقرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړي، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. مؤمنان خلق دي چې خبره اوري نو بیا د خې خبرې تابعداري کوي، باغی بس روان شي. دا د مؤمن شان نه چې د خبره اوري او هغه یې رینا، بلکې الله سبحانه وتعالى د منافقانو د صفت ذکر کړي چې دوی ته سره کینی دا خبره اوري خو حقیقت کې هغه وګونه کړي دي کوم وګونه باندې چې حق اوریدل کی او هغه سترګي د دې مشرکانو باندې دي کوم باندې چې حق لیدل کی. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. پیغمبر وي ته دې ښکاری چې لکه دوی ته ګوري خو دوی ته نه ني دي سخوینی خو ته نه ني مته یعنی حق نه ني. اسی دا غټ غټ سترګي کولو کړي او اسی دا وګونه دي د جبا د بدن. ذکر الله منافقان مبارک سوي كأنهم خشب مسنده. د دوی مثال بدنونه غټ نو تشبیه د لرګي سره ورکړل الله سبحانه وتعالى. لرګي یو بشت کور ته راوړي، غټ لرګي دی، دنګ لرګي دی، خو ډډ دی نو غاړې ته دی ودرولې. اگر که د لرګي د سیز نه او د حجم نه غټ دی خو څه فائدې شتي، نقصان شتي چې زید لنیولې، دا نقصان شتي زین ولې فائدہ خو بالکل نشته. د دنه خو هغه معمولی لرګي خدای چې ور لګول کې خو څه فائدہ درکې کنه. وړو کې خس کې وړ ټوټه ورته به ورواچې سن څه خو د ور تیز کی کنه، سن څه فائدہ به وکي په نسبت د غټ لرګي چې دیوال ته ولاړلې او څه فائدې نشته. دا انسان مثال لږه دی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلسونو تمراتلو هغه ګور لیدلې په خپل سترګو باندې او داغه خبري اوریدلې به خپل غوګونو باندې به عمل نه کړي. الله سبحانه وتعالى موږ د منافقت صفاتونه لري ساتي او الله دې موږ کې د عمل د صفت پیدا کړي. خبر باندې عمل کول د اوچت صفت ته چې الله سبحانه وتعالى چاته نصیب کړي. ځکه دې با صحابه کرام مبارک رضی لکه عبد الله بن عمر رضی الله عنهم او دې نور وې د سوره بقره په 9 کال کې ختمه کړې ده. ولې نور تلولس یا تلاوت خنوس یا په نپوي دوسه موته په میاش کې دو پیری یو پیر ختمولې شو ټول قران او هغه په 9 کال کې سوره بقره ختمه. وجه دا ده چې هغه تفصیل بیان کړی دی چې آیت با اولیات به کو
بیا به پاغي باندې ځان پوک بیا به په عمل کو نو بیا به بل ایت وړي نو چې ایت باندې بنو پوه شوی عمل به په نو کړي نه به مخ کې نه ته دایي سره بولاړو نو ځکه هغه سوي صحابه کرام وی موږ د رسول صلی الله علیه وسلم قرآن اوریدل دي از د کړم دي ځانم به پوه کړي دي عملم به کړي دا فرق د په کو په من کې اوریدول غو نن سبم دي بیانول ولا نن سبم ډیر دي او د سیمشتي چې پوه شي په خدا عمل کول ولا به لګ نو په ځان کې صفت د عمل پیدا کړي د رسول الله سیرت ته خوشاله ده د صفایده من خبره نه د رسول الله سیرت اوریده په باندې عمل کول چې د پیغمبر سکړي سندې کړي د صحابه کرامو سکړي سندې کړي یو جذبه یو شوق د پیغمبر طرف ته پیدا کېده د په هغه اهدافو کې یو هدف ته کوم چې د سیرت ته بیانولو دي او هغه اهداف ما د دې مبارک درسونو سلسله چې شروع کوله دغه په اول کې ما بیان کړیو کته سوته یاد اخرنی خبره مونږه د سیرت په درسونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په باره کې کوله چاته ده بکم چې باندې اخري خبره ولاړه ابو ایوب انصاری د کورته نه نوته به دغه محبت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونږ بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وته ولاره شي بعض واقعات او دغه شان مسجد قباء ته کله رسیدل او اولته سوق الته یو جمعه جوړ کو چاغې ته سوي لکېږي مسجد قباء فضیلت دي جمعات لمسجد اسس على التقوى من اول يوم بنیاد په تقوا خوده شو بل فضیلت د رسول صلی الله علیه وسلم من تطهر في بيته چې په کور کې ود سوق او بیا راغی مسجد قباء ته 2 رکعات وکړو الله بل اجر د څور کې د عمره د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو چې هر هفته د هفته په ورځ باندې خالی په ورځ باندې براتو کله سور او کله پیاده راتو به درځي کې به 2 رکعات کول د سنت طریقه دغه جمعه ته چې اول پیر جوړ شوی د رسول الله هجرت نه بعد دغه اولنې جمعه جوړ شو بیا دلته کې سوال څوک داو کی چې الله د فضیلت ولی مسجد قباء لور کړي چې دې کې 2 رکعات مونږ کې د دې شوله کوم عمره وجه د غیداد چې صحابه کرامو نه اغه پاتې شو کوم چې د عمرې زه الله ولدلته د اجر ورکو چې د مکینه خو ووتو کنه نو چې وته الله ولا بل زه ورکو چې الته هغه ثواب ملایي بل فضیلت ده دی الله ولا اجر او د فضیلت په دی ورکو چې اولنې جمعه جوړ شوی د غزیک به رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته د مدینه ولا خوشالیانی او د غوی د استقبال طریقه هغه ته ما اشاره کړې و او ابو ایوب انصاری رضی الله عنه راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سامان او کی جاوی رواغست او کورته نه نوت موږ دا خبره ذکر کړو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خوخه چې کم محلې ته ورشي ماماګانو محلې ته ورشي او دام یو د ماماګانو محله او ځکه چې دا بنو نجار دغه ځکه اوسېدو د قبيله او دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دیم دغه قبيله نه دی بیا هغه په ستري قدر رسول صلی الله علیه وسلم ملمستیا وکړو څومره محبت او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبره مونږ ته بیان کړې و د دې مخکې چې مونږ مدني ژوند ته وورو یو مکی دی بل سره مدني کې تاسو ته یادي مکی دور چې مونږ شروع کوو نو مونږ هغه تقسیم کړو د وحی ابتدا پټ دعوت ښکار دعوت په دې مراحل باندې هغه تقسیم شوی دا مرحله د مدینه د دم په دریو مرحلو باندې د سیرت علماو تقسیم کړي چې دا موږ تقسیمول شو درې مرحلو ته یو مرحله هغه ده د هجرت نه شروع کیږي څنګه چې رسول الله هجرت
فتنې ډېرې زیاتې شوې او د دین دشمنانو قسمه قسم چلونه کړي د دې لپاره چې د مدینه امن هغه خراب کی او مسلمانان ګډوډ کی دغه تفصیل بیا په روان درسونو کې راځي چې وسه سکړي او دا مرحله د صلح حدیبیه پورې ده صلح حدیبیه چې وشو نو دا فتنې او دا چلونه دشمنانو دا ختم شو دویمه مرحله هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د شرک او د مشرکانو د مشرانو سره معاهده او لوزونه کړي او دا مرحله ختم شو په فتح مکه سره مکه چې فتح شو بیا د ضرورت پاتې نشو او دریمه مرحله بیا هغه چې خلک بیا فوج در فوج داخلي دود الله په دین کې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او دا د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې یو لسم کالو د نبوت یو لسم کالو د هجرت چې دا مرحله ختمه شوې ده د دینه مخکې چې مونږه دا مسله شروع کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات څنګه جوړ کړي مسجد نبوي او څنګه په دې کې په خپل کار کړی د صحابه کرامو سره مرسته کړې ده دا خبره یاد ساتئ چې یوازې دا خو نه دی چې د مشرکانو نه د مسلمانان خلاص شو دلته له خبره ختمه شو ها هغه زی د سختونه او د امتحانونو نه مسلمانان آزاد شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هجرت کو وس خپل باندې واچو او مزه کوا نه وس خو بنیادی کار شروع شو هغه د چې یو وطن یو معاشره جوړول غواړي نوي د ډېر ګران کار دی یو نوې وطن یو نوې بنیاد یې خو د غواړي د رسول صلی الله علیه وسلم په امامتۍ کې او داغه په امیرۍ کې او دا کار سړي معمولی کار نه دی چې د په ورځ دوی کې د په میاش کې نه کې د په کال کې نه کې دا ډېر وخت غواړي لکه مدني دور سو کال دی لس کال په دې کې تیر شي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه یو بنیاد کې خو د مسلمانانو لپاره مسلمانانو یو ملک یو دوله قائم شو د الله په اذن سره او د الله په توفیق سره د ډیر مهنت نه بعد د ډیر مهنتونو نه بعد د آیت نازل شوه دی ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج د بس کسان چې څنګه تخم ورواچي بس سغواړي نه وغواړي نو غلطه طریقه ده او غلط سوچ ده ته ستکار دې تخم ورواچو خیال ساته خپل وخت باندې بده مې ورخ کارک د دین د کاروم د قشان دی چې دا لګ لګ شروع شي او لګ لګ شروع شي الله به خور کی سبحان الله د دې ملک بلکې د مسلمانانو فقيه شیخ ابن عثیمین رحمه الله سبحانه وتعالى ډیر ناشنا علم غلا ورکړ او دسی عالم نن سبا نشتی چې دغه په مکتبه کې د کتابونه نشتی او د هغه علماو کې د بعض علما دي چې په دې امت کې چې د دوی نوم دی واغستو چې د خبره کړي د زړه به مطمئن کی خدای دنه به زیات علم ولا عالمي خدا به خبر به زړه نه مطمئن کی دا الله دلیو مقام ور کړي باغ علماو کې یو دی شیخ ابن عثیمین رحمه الله چې کله به خبره کې د خبر راشي چې دم دي سی ویلي دي بس لري زله به مطمئن شي هغه د دعوت ابتداء د سیرت هغه دغه په سیرت باندې کتابونه لیکل شوی یو کتاب کې دا واقع او شاګرد لیکل دا چې کله شیخ رحم الله د دعوت ته کار نه شروع کو په قسم کې نو یو پیر د شیخ رحم الله درسو ما زیګر منځنه بعد ناغه کس وی شاګرد وی چې ما په اولنی سب کې ځان لزینی ولو او چې بیا منځنه بعد چې مونږ شو نو یزو د سماعت لاله مخبل کتاب په خپل ذکر خو په اولنی سب کې په امام بزشات
بیا چې ما او د شو کو رالم جمعات خالی او هغه کمزې کې چې ما کتاب خدالته یو کس ناس وزور جمو کو ته شیخ ابن عثیمین رحمه الله زما کتاب اړه وراړو داس یو ته شیخ درس نشي درشته وما چې څوک خوري چې تراغله تنه راغلس در شروع کو بسم الله اغه ابتداء او په اخره کې بیا په زرګاو طلاب علم او دي طلاب علم دا غنو اکم چې بداغه خو کې نه سو غب علماء خود د په مخ کې به طلاب علم وغټول او جمعات کې به ناس زین ملاوي په امت کې د هر مسلمان غالبا په خله باندې غنوم الا د چې د توحید سره دښمنی او د رسول الله تابعداري سره کې دي چې هغه سره بغوس کوي خبر مې دا کوله چې هغه مهنت او کوشش ثمره ورسره ووت نو ته ودای چې وسنګ کار شروع کوو وسو ثمره غواړي ودري ورځې چاته نصیحت کو خبره درونه منره بس ځکه د شیخ ابن باز رحم الله په سیرت کې دا راځي چې هغه یو کسته سندري به ورېدي نشيزو او هغه ته خاتون لګل موز مې منکو نو خط به وته لګو بعضو کسانو ته نصیحت مو کو چې شیخ صاحب بس غلې شي چې نه کینو ته دوه مغټ انسان ته په مخ خاتون لګي دسته خبره نه مې صد پاس سل خاتون نو ورسته سړی راغی په شیخ صاحب په توبه وست به داغه په شاګردانو کې شو داغه نه علم وکړو خو صد پاس سل خاتون نو ورسته اگر هغه وګړي خط وی لګلې او هغه ونه مې ابل پرې ده نه زمون کار څه دی مهنت کوشش ثمره به الله راخره کوي کته مخلص وي الله کته مخلص وي الله سره ته ګوره چې الله څنګه ثمره راخره کوي استاد مهنت به الله نه ځای کوي بلکې ګوره نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوت او زیات نه زیات عدد چې راغلي په بعض روایتو کې اتیا کسانو سره اسلام قبول کړي او نه نیم سو کال کې څو کسان اتیا کسان په یو حدیث کې درجه رسول صلی الله علیه وسلم ولید پیغمبران الله راتو خو دي قیامت پورز به باز راشي نو د چا سره به ډیر کسان چا سره به لک کسان والنبي وليس معه احد او بس پیغمبران به دې سره دي چې یو امتی به سره نه چې دغه دعوت قبول کړي یو به سره نه یو نو زده کمه د پیغمبر په دعوت کې دي ها د په مهنت او کوشش کې کمه ده نه درخکاره شوی ثمره هغه صبر کړی د خپل کاری کړی او چې کله یونس علی السلام صبر ونکو او خپه شو د خپل قوم نه الله د مې خېټه ته ورواچو سیوته ویل چې کله الله د مې خېټه ته ورواچو الله په قران کې دا خبره ذکر کوي دی روان شو لاړ خپه شو د خپل قوم نه صبر ونکو د الله حکم ته به زمنګ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره دی دا ملک ماته سوي د مسلمانانو یو ملک جوړېدو ولدي د چا په امیرای کې د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په امیرای کې خو دوی صبر په دغه د کم ځین راغلی چې د دیرش کال صبر او میوه دا چې په دنیا کې الله سبحانه وتعالى دین خور کو الله ته یو نصیحت کړي په قران کې په سورۃ القلم کې صوت وی الله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت پیغمبر وی صبر وکي ګوره مېو ولا بشن کارونه کی ته مېو ولا بشن نه خپکیږي یونس علی السلام تا ته ډیر قسم سخت او تکلیفونه دا برازي اخو د سخت او تکلیفونه یو جدا باب د مکی دور اوس د مدني دور هغه سختي هم تاسو ووري په جهادونو کې کم تکلیفونه رسول سم ته رسیدلي کم خواږه ملګری دغه نه جدا شوی خواږه خپلوان دغه نه تللی دي زامنی وفات شوی دي لونه وفات شوی دي په دې هر ځکه رسول سم صبر کړي خبر ما دی پوری رواغسته چې د دې آسان کار نه و چې په یو ورځ کې شی یا په دوه ورځې کې ډېر وخت پکار په هغه وخت کې
رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم کسانو مخامخ ته غدري قسمه دي درې قسمه خلک رسول صلی الله علیه وسلم ته مخامخ دي په مدینه کې یو دغه ملګری صحابه کرام او د دوی خو ته پوس مکوه او بیا د مدینه هغه صحابه کرام کوم قرباني چې ورکړي دغه ان شاء الله یا په دې درس کې به تاسو اورئ یا پر روان دویم مشرکان هغه مشرکان چې لا ایمان نه دی راوړی په مدینه کې دي خو ایمان نه دی راوړی او زور یې نه رسي زور ولې نه رسي یی زور د چا دی د مؤمنانو دی نو دوی ایمان نه دی راوړی خو زور یې نه رسي نو باز په کشمکش کې نو ډیرو په ایمان قبول کو باز په کې دي سیم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د زړه د کومې نه دښمنی ده خو ظاهره کې څه نشي ویل په ظاهره کې څه نشي ویل او کې یو څوک ته عبد الله ابن ابي ابن سلول دا ډیر مشر انسانو وجد ډیر دښمنی سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې انسان په مدینه کې دوه قبیلې وې د عربو کمی اوس او خزرج د دوی دیسي دشمنیان روانې وي چې په کلونو په سونو کلونو د دوی دشمنیان وي مته څه د خبر ذکر کړو وګنه چې په دې خبره به کوم په سونو مړی شوی دي چې د یو قبيله کس خپل اوخ پرې خودو د بل قبيله کس ولکانه راواچو د دې د لاسه هم په سونو مړی شوی دي جاهلیت په دور کې نو د دوی په منځ کې یو جنگ شوی چې هغه ته ویل کېږي جنگ بعاث د دین بعد د اتفاق شو جنگ نه بعد چې جنگ به ختم کو اتفاق به کو او زمونږ مشر به څوک شي عبد الله ابن ابي ابن سلول نو دا خو معمولی مرتبه نه ده یعنی ته د دوه قومونو مشر کیږي د خپل قوم چې مشر دا غټه خبره خو ته چې د دوه مشر شي دا څومره اوچت مقام دی د دې ته په انتظارو چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی هغه مشرتیه دې څه شو هغه تلاړه د دې د لاسره د پزړه کې ډیر بغض دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او ډیر حسد دی چې زمانه دومره غټه کرسي او زمانه دومره غټ مقام هغه د دې سړي د لاسه لاړو به چې د کتون په مدینه کې چا دې د کتون چې دا سړي د اتفاق چې په دوه قومونو کړو چې د به مشر شي ولي ځکه چې مؤمنانو خپل سردار ولیدو په مدینه کې خپل مشر الته ولیدو ندی د لاسد د بیا ډیر د رسول سره بغض او قسم چلونه دي منافقانو کړی چې هغه کو بازو ته اشاره کوو ان شاء الله دریم قوم چې الته کوسیدو هغه څوک دي يهود دي یو خدای رسول صلی الله علیه وسلم ملګری شو دویم سړي مشرکان شو او دریم يهود دي مته اوسه د سیرت په درسونو کې په اوله کې دا خبره ذکر کړو چې څنګه يهود جزيره العرب ته نه وتی یو وجه دغه دا چې د روميانو د ظلم نه راسه دوی را تختیدلی او په حجاز کې الته زيني ولې یعنی دوی اصل عرب نه دي د په اصل کې عبرانيانو سو عبرانيان خو دوی د عربو سره دومره پاتې شي او دومره چې دا غوی غجبه دا غوی غ لهجه دا غوی غ عادت د هر څه په دوی کې د راغلي او دومره ظالمانو د يهود کوم چې په مدینه کې اوسېدو چې دوی به عربو ته د سر په نظر نه کتل دا به وي چې د انسانانو نه دي او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل دا به خپلو کې وي د دې امپړو خلکو مال چې خوري د دې زمونږ الله ته پوښ نه کوي امیین به دوی ته وي ځکه دوی سره تورات ته تعلیم یافته خلکو ډېر پوهه خلکو په فنونو باندې ډېر خپویدو هر قسمه کار دوی کو پیسې ګټلو طریقه دوی ته معلومه و بل د چې د جادو مادو به هم کو نو په دې جادو باندې ډېر عرب متاثر کړو او الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې دا خبر ذکر کړی چې د جادو بنیاد د يهودو کې دی وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا چې دوی نسبت ته جادو چاته وکړو سليمان عليه السلام ته الله وینه سليمان عليه السلام جادو نه خوره جادو خو شیطانانو خوله خو په يهودو کې دا جادو پاتې شوی
نو دوی به جادو کوو په دې عربو باندې، اوس او خزرج باندې. نو دا خو سادهګان خلک و مشرکان و په ټیم کې، نو دوی به متاثر شو چې دې کسانو کې څه چل دی، لکه مسلمانان یې دوکه کړي دي جاهلان، نو پاتې له هغه خلک چې د هغوی سره یو دین هم نشته. مسلمانانو کې دوکه کړي نه، دا د پیر صاحب نوم ولا ورکړی دی، د پلاني صاحب نوم، پلاني صاحب هغه اکثر هغه کوډګري جادوګري. نو دوی کې دا کارو په دې یهودو کې، د دوی د مالونه به خوړو د عربو ده. او بل مالدار د صدر سو چې تجارت او کسب به کو، او د بهر نه مدینه ته به کپڑے راوړي، دانی به راوړي، شراب به راوړو، کجوري به راوړي، او کجوري به لګلم د دې ځنه. دغه د سروي تجارت ډیر په زور او شور کې روان. عربو سره چې څومره مال په مدینه کې او خوښه کې، دغه نه په سود چند زیات د يهودو سره. بل خبر به کې دا و دي د سمالدارو چې سود به ډیر کاو. د الله په قران کې دوی د صفات ذکر کړي چې دوی څه کوي، سود کوي. نو دي عربو له پیسې ورکول، پیسې خو دې سره ډیرې وي کنه، نو دي له قرضې ورکول، بیا به تورسته د قرضه غوښته سره د سوده. نو دغه درسه دوی خمالدار شي. الغرض په مدینه کې د دوی خمزبوطه پنځه لګیدلې وي، خمزبوط. او يهود څنګه هغه وخت کې وسوم هغه شانتي، وسوم دوی ګیرا چولې ده، وسوم د دوی اوګدوګ د تخطیطات دي. دې سم ګوره چې دا مړ وړکه ملک ته دا لک خلک ته دا لک خلک ډېر خطرناک خلک دي. وسوم غټ غټ ملکونه د دوی د زور لاندې دي. د شي چلونه دوی کوي چې زموږ په ذهن کې هغه نه راځي، زموږ په ذهن کې نه راځي. ځکه یو عالم په دوی باندې کتاب هم لیکلی چې هغه د دوی تخطیطات او د دوی هغه مشورې په کې نقل کړي کوم چې دوی پوښا کړي دي. نو په بازو کې مشوره کړي دا وي د نن نه 1500 کال بعد څه کول غواړي، د نن نه 1500 کال بعد به څه کوو د مسلمانانو سره او د نورو مذهبونو والا سره، او زمونږه سبا خورو سبا وړو له ساغسته غواړي، شهوت به څنګه پوره کوو. دغه دوه درې خبرې دي خو خو مونږ چې وړېدلې دي. مسلمان به څنګه کمزورې کوو، مسلمانانو ملکونو سره به دښمنی څنګه کوو، مسلمانان به څنګه بدنامو. د بعضو مسلمانانو دا هدف دی. ګوره نو لارې هغه د اسلام دښمنانو ته اسانه کړې ده. دا کم يهود چې په مدینه کې اوسېدو دا درې قبیلې وي، بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریظه. خو دوی په دې مدینه کې چې اوسېدو نو لازم به ته دغه کم چې د مدینه اصل خلک دي دغوی سره بس کې دغوی سره مرګرتیا کې او دغوی په امان کې به اوسېږي، ځکه دا لکه خو اصل دغوی دی. نو بنو قینقاع دا حلیفانو او حلف کړو د خزرج والا سره. خزرج قبیله چې کومه د عربو کې دوی اوسوک ملګری دي، بنو قینقاع. او زما د خبر یادی ساتي پر روان درسونه کې کېدی چې به دا تفصیل نه، نو البته زه مختصر ویل شم چې خزرج والا او کوم يهود چې دغوی سره ملګری وو، چې ته یادی چې کوم يهود دي. نو خزرج والا او کوم يهود ملګری دي، بنو قینقاع. او د دې يهودو کورونه په مدینه کې دنو، بالکل مدینه په منځ کې و داخله. دویم بنو نضیر او دریم بنو قریظه. او دا دوانه قبیله د اوس سره ملګری دي، د اوس سره دوی دي، خزرج سره یو قبیله. او د دې دوانو قبیلو کورونه د مدینه په غاړه باندې وو، طرفونو ته. خدای څنګه شړلې شي د مدینې نه، دا په دې مدني سیرت کې راځي. دوی شکارونه کړي چې دغه د رسول الله باز شړلې او بازي وجلې دي. هغه څنګه اولی د درسونه له خپ طریقې سره او همیشه راځي او اوري. نو تاسو به هغه ځای ان شاء الله اوري ک الله سبحانه تعالی ژوند را کړو. د درې قبيله په مدینه کې وي، د يهودو او دغه قبيلو سره د دوی ملګرتیا. ناشنا دوکې دا کوله الله په سورۃ البقره کې ذکر کړی.
چې موږ لوز اغستو د يهوديانو نه چې یو بل به نه وجني او یو بل به د کورونو نه نو باسي او دریم دا کچرته سوق قیدی شي ناغه بر آزادوي بشریکه د درې خبرې په يهودو باندې سدي لازم دي خدوی بسی چل کو التخو بنو قینقاع يهود ملګری د خزرج سره او د دوه نور ملګری د اوس سره او د اوس او د خزرج په منځ کې جنگونه راځي خچ جنگ راشي او تاسو سره چا ملګرتیا دا لازم ودرېږي تاسو نو دې ظالمانو به د تورات هغه حکم چې الله وتعالى هغه پروا به نه کوله نو دې په مقابله کې چې کوم يهودي راغله هغه به ملکوم هغه به د کور نه مويستو که او زور ور شو دغه يهوديان به زور ور که خزرج زور ور شو نو دغه يهوديان به زور ور خو چې کله به قیدی شو دې دوکې ته وزګوري وجني د کور نه وباسم خدا حکم د تورات منو چې قیدی به رازاده نو چې کله به کیسو قیدی شو نو بیا به اعلان شو چاندی را جمع کړي زمون ګرور پلانې قبيله والا عقیدی شوی دی اگر آزادو سوال ځل کې دا راځي چې ولې تاسو په دغه دوه حکمونو عمل نه کوئ په دې دریم باندې کوئ هغه وجه دا چې بدی کې وهنه و چاند چې راجمش قیدی آزاد کو مثال کې بسل دیناره په زر درهمه په زر دیناره راجمشوي لزر 9000 چته لاړې خېټې ته لاړې نو د یو حکم د سره لپاره مني د دوکو دړکو د لپاره ذکر ته الله سوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض احکام به منی او بعض به نه منی د صفات ګره په بعضو مسلمانانو کې راغلي الله دې موږ ساتي چې کوم خبره د خواهشاتو موافقه د دین هغه ته دین وای او کوم چې د خواهشاتو او د پلار او د نکاح او د مذهب او د ملک او د جبي خلافي نو به دغه کې د اسلام دغه حکم لملته ور کوي منلو ته تیار نه وي په یو نيځ کې وې اسلام ناشنا دین دی اسلام ناشنا دین دی ناشنا حکم دی سخت خون مزه کوي او خون کوي اجي تو ګوري د دبه کې فائدې دبه کې صحیح فائدې راجمه بشي یو عالم ته یو قاضي ته محکمه ته موږ له فیصلو کې الله په شریعت باندې فیصله چلوږي په توګه کې پیدا هو فیصله کې موږ ته نقصان دی دا غینه مخواړي به چې شو هغه صفاتونه چې ته د شریعت کول نو يهودو کې دا مرزو چې دوی وسی چل کو ها حکومونه به باز منل باز به نه منل کوم چې منل هم دوی به کې فائدہ وا خد دمر حسد ولا خلق دي او د دې واقعین اندازه ولګوي دوی ته پته ولګي چې دا پیغمبر چې مدینه ته راغی خو پیژندو چې دا غلي کوم چې په تورات کې تذکر راغلی ده بلکې الله سوی وی دوی دا پیغمبر د شي پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني دا پیغمبر چې ولید خو ته پته ولګي چې ماغه پیغمبر راغی کوم پیغمبر تذکره چې په تورات کې شوی ده بیا ولی حسد او بغض او ایمان په نروړي وجد غیدار چې ولی په عربو کې راغی ولد عزت الله دوی لورکو ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها دا سوکته دا رسول صلی الله علیه وسلم بیبی ده او د غټ يهودي حيي ابن اخطب لور ده دا بخپل دا واقعا بیانې وې زما د پلار په ټولو بچو کې زخه خو موسمه خو خو او زما ترو ابو یاسر دا غم زډیره خو خو او چې کله به زه دوی ته مخامخ شوم او دا نور ما شومانان بمو نو زه به بغي کې اوچته کړم او د نور له ولاس نه وړ ډیر محبت تلاس وې کله چې رسول سم راغی مدینه ته او ورغه قباء ته او قباء کې موږ خبر ذکر کړو چې بنو عمرو بن عوف خاندان خواله ورغه او الته سور زی تیرک نو چې څنګه دی راغه الته او زما پلار خبر شو حوی ابن اخطب چې خپل راغله قباء کې نو سحر لبس ورغه او زما تر سره مو ابو یاسر ابن اخطب خو وختي ورلوي سحر درنه چې لګیدا دوی رسیدلی ولت او واپس رانلو مگر دا چې نور پډو بيدو دوی را ورسید
را ورسیدو دواړه کسلانین ساقطین رالو او سستی پکې راغلی و خپو و مات را مات شیو وی چې څنګه رانوتو نو زه خوشاله شوم لکه څنګه چې مخکې کېدو پلار سړی ویني تر ویني خوشحالي وی ما پسې ورمنډې کړې خو یو مو چته نه کړه مع ما بهما من الغم څه دلاسه غم دلاسه نو زما دې پلار او د تر چې کله کېناستو نو زما دې پلار ته وی حیی ابن اخطب ته هو سړی خو هغه نه دی وی دا دومره ظالمان دي وی هغه وی چې نعم والله هو الله مې قسم مقه دی التذکره جی تورات کې راغلی مقه دی وی بیا وته وی چې خو یقیني خبره کې دا ماغه دی یو خو یقیني کوم دا مقه دی فما في نفسك من نفس الذي سوي اراده دي سده په مستقبل کې وی اراده می دا د دسر دشمنی والله ما بقيت چې سو پورې په جسم کې سید د دسر په دشمنی کو د دومره ظالمان او دومره حسد والا چې قسم مو خوړو چې او دام هغه کوم چې تورات کې تذکرہ راغله دا ماغه انسان د چې تذکره موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او د پیغمبرانو کړي خو بل واقع د دوی د حسد د راخکار کولو لپاره امام بخاری دا روایت راوړي چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د لوچت صحابي دی خو د يهودو په غټو علماو کې غټ عالمو د ساتي په غټو علماو کې غټ عالم معمولی سړی نو کله چې د په پته ولګید چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی د مدینې ته بنو نجار محله کې اوسېږي راغې پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کو با سوالونه تی وکړو چې دغه جوابونه صرف پیغمبرانو ته معلوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ول جوابونه ورکړو استرو کې وخت کړل چې دا هم قصله ایمان راوړو په دقه ځکه وکړو چې ولاړو با قضیه کریمه وي د حق پرس علم کاری چې علمي د الله درزه لپاره کړی الله ته حق لازم نصیب کړي رسول سم ته وی یا رسول الله يهوديان ګره ډیر سخت دوکباز قوم دي او بهتانونه ډیر لګي وره ډیر ځای بهتانونه لګي نو کچرته دوی ته زما د اسلام پته ولګي دا نو دوی په ما باندې بهتانونه لګي خو ته اسی تجربه کوي سوي رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس ولګي د خورا شیرالو ټول را عبد الله ابن سلام ته وی ته دنه کور ته ورشه ته مروز عبد الله ابن سلام رضی الله عنه بکور کې دنه ناس دا ټول راجم شو وی سوي رسول صلی الله علیه وسلم ای رجل فیکم عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام څنګه تاسو اعلمنا وابن اعلمنا دا خو ځان له شان په من کې پوها سړی دی او په من کې د پوها سړی زوی دی واخيرنا وابن اخيرنا په من کې غوړ سړی دی او د غوړ سړی زوی دی وسيدنا وابن سيدنا زمونږ مشر دی او زمونږ د مشر زوی دی وافضلنا وابن افضلنا افضل انسان په من کې دغه دی او د افضل انسان زوی دی تزکیو ته ګوره سور مهرونه ولا واچو او ته اسی کې زه تاسو ته مو چې هغه مسلمان شه يبسوي واعاذه الله من ذلك الذي يساتي دینه تسوي او په سره دا غنه دا نشي کې دو درې پیری دوی دا خبره وکړه عبد الله ابن سلام وروته رسول ته اشاره وکړه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې څنګه دا خبره وکړه سی ویلنی صرف کریمه وی شرنا وابن شرنا
په من کې شری انسان او د شری انسان زوی دی اجهلنا وابن اجهلنا په من کې اجهل انسان غټ جاهل داو او د غټ جاهل زوی دی هغه ته يهوديانو اتقوا الله دلنو ويريږي هغه رب می دي قسمی چې هغه د عبادت حقدار دی تاسو ته خپت رجدا پیغمبر دی تاسو یې پیژنئ او دی وی زه په خپل زوی کې شک کولای شم چې کې دي شي مور مال دوکره کړی خو په دې سړی کې زرا برابر هم شک نکوم کې دي شي زه چې زما خزي مال دوکره کړی دا شک زما راتلیش او دا بچی کې دي شي د بل چي خو په دې انسان کې زما شک نشي دا ماغه دی کوم چې تذکرې په تورات کې راغلي او جاهل زوی ته وګوره دته وګوره سبحان الله ګوره دې کې دا فائدہ کله يهوديان د عقل خوندان وي نو دوی به ایمان راوړی وي چې هغه انسان چې موږ وی عالم دی او د عالم زوی دی نو چې هغه ایمان راوړو خو مسله حق ده کنه خدا صفت په بعضو مسلمانانو کې مشتي لك شيخ القرآن المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله الله يغب قبر باندې د رحمتونو باران ورووري یو پرهیزګار تقوادار الله والا ابلوز مکتوی او عالم دا خبره بیانوله چې هغه د شیخ صاحب هم عصرو هغه وی شیخ صاحب 300 تفسیرونه د الله د کلام د تفسیر د پاره کتلی 300 تفسیرونه ایسه چې یو تفسیر یو جلد بعض تفسیرونه دي سي 10 جلده سلويخ جلده دا یو حسابي شیخ صاحب 300 تفسیرونه کتلی د پاره چې الله د کلام تفسیر وکړي په صحیح معنی سره کې دي چې څوک مالګ په دې خبر باندې دغم کې چې ته غلو کې نه غلو نه کوه په صحیح معنی سره په پښتنو کې چې مفسر قران تیر شوی دی هغه شیخ القرآن عبد السلام رحمه الله قرآن چې بداغه د خلین راوته دغه به یو خونو ځان له ما د شیخ تفسیرونه الحمدلله ډیر اوریدلی خو ما چې با اوریدو دا سوچ ما کو چې دا سړی الله پیدا کړی دی لپاره چې زما په دې کلام باندې خلک پوه کی دغه دغه کارو نو دې پرهیزګار متقی انسان او دسی انسان ته الله لازم حق نصیب کوي دغه چې الله نه یریدو کنه الله ته حق نصیب کو هغه کم بدعات او خرافات چې د پوخانه کېدو په دغه علاقو کې او په دغه خلکو کې شیخ صاحب رحم الله دا غیر رد او وزر دین بریم قرآن او حدیث مطالعه چې وکړو په یوځي کې تاسو د شي نه ملایي دی خلکو دی بدعتیانو چې شیخ عبد السلام رحم الله تذکره وکوله مخکي نسبه شيخ القرآن او شيخ العرب والعجم او شيخ الكل او فصيح اللسان او لذيذ البيان دا خبري وکوي مناظره اسلام به شیخ رحم الله دوی ته و چې تاسو دا کار غلط دی سعودي عرب نه کجوري راغلي کجورو خراب کو لیکن تاول صفاتونه کول چې د شیخ العرب والعجم د شیخ العرب والعجم په کجورو خرابي تاوی چې د مناظره اسلام د مناظره اسلام په کمبلو باندې حق پرې خولو دې کمبل اغست یو لګیو ماته ورېدو چې مخامخ لګي پورا ډکه ټریلو یې راغلی و د سعودي عرب نه د کجورو موت مې شیخ رحم الله او به ساده انسانو حق سیب د کجورو لپاره پرې خودنه پیسې به اغستې پیسې خوي نو صرف بيله کجوري واغستې او حق پرې خود خدای غ صفت ته کم چې بچا کیو يهودو کیو او خيارتوب خدای دې چې شیخ القرآن رحمه الله حق قبول کو او وی چې دا خبره غلطه او صحیح ده ته منل مخکې چې د حق وای کنه خدا مو حق وای کنه تن دیول خپل کا محبت وسره خډیر کا
وای شیخ صاحب الله دې ستا ژوند د برکتونو ډک کړي چې ته زې په زې موږ ته حق بیانې پکار خدا او دې ډېر خلکو وکړه خو باز پکې سو اوبه کې دې پاتې شیخ رحم الله یو بیان کې دا خبره کړې او ما ته اورېدلې او سپینګری نه سو سپینګری او زما باره کې خبره کوله سپینګری خو بیا اکثر دی پیتاو ته ناسی دي نور ته نه غوي به ځان له خبري او کجورو خراب کو خطه کړه مولا خو بس دا کمبل سره خپو خو دا کمبل ول راغلی وی غيو په کوي چې الله توبه چې د قیامت پر ورځ وګوره امام صاحب له څه جواب ورکړي هر څه پرې دي خو چې د امام صاحب ته مخامخ شي دی واغه ته کم مخامخ کی او دی واغه له څه جواب ورکړي هدا چې خلکو ذهن جوړ شي نه دا خبر مې یو فائدې مې ذکر کړ دا اکثر زمونږ په علماو کې حق پرس علماو کې د دې شیخ صاحب تذکرہ ډیره کی چې د کجوري غسته د پلانې شي غسته پلانې غسته هیڅوم نو هغه د حق خونه غسته د حق خونه غسته د حق خون چې ولې هغه به صبر نه کیو حق وی بیانې الله دې شیخ صاحب رحم الله وبخي او الله سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي او الله سبحانه تعالی دغه جهود په خپل در کې ټول قبول کړي اشیدا د يهود معامله ده د مسلمانانو سره خر رسول صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو د ولید لاله خبره چې يهود دومره حسدګر دي نو اندازې ولګول چې پر روان جون کې د دوی سره ډیر احتیاط پکار دي روان جون کې چې دوی سره سم معامله وکړو ناغه بس کو اب ډیر په سوچ او په فکر سره کو خيو دشمن بل دي د مسلمانانو ها مکی مشرکان قریش ابو جهل دي دا غړ دشمنان دي د دې تذکره هو به لازم کې کله چې مسلمانان لاړو مدینه ته نو د دوی غ بغض او دشمنی خډیره شو الته د قریش یو مقامم دي د ټولو عربو په منځ کې ځکه چې د الله د کور خادمان دي نو دوی شي چې کو دي ظالمانو چې دا ټول را جمع کول هر یو قبيله په سبورتلو وي زمونږ کسان تختیدلی دي مدینه ولا زه ور کړی دای کړي هغه به غوسه کړو د دې د لاسه د مدینه اقتصادي حالات شو کمزوري شو ځکه چې مدینه هو تجارت کې خصوصا د کجورو تجارت د تجارتونو به کېدو بهر نه مال لاتو د دې ځنه به تو د تجارو لاري په دې طرف باندې دمه په دغه ځی کوله د دې رسم ډېری پیسې راتلې غوي خو چې کله مشرکین او د مکی مشرکین دا قصه شروع کړه نو د مدینه اقتصادي حالت څه شو کمزوري شو خدا خبره ساتي چې مدینه ولا صحابه کرامو حالت نه دي کمزوري شي هغه اقتصاد خو پرې دا غو داوی یا رسول الله کده کورونه کده بچی دا ټول په خورو کې خوري شي بیا مستعمل ګرځي نه پرې په دې موږ نشاته کیو چې حالات کمزوري شو د الله امتحان دی ګورو یو فائدې ده ساتي چې کله دین طرف ته توجه ډیره شو کنه الله په تمن امتحان راوړي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله ویل د خلکو دا ګمان دی چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړل او زه په امتحانونه نه راولم بیا سوچو کا یو خو ویل دي چې موږ ایمان راوړل دویم غواړي چې موږ سره سوکو شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په دې باندې خو به نشنه امتحانونه راشي پیغمبرم غواړي چې دغه ذکر دی د دوی سره نو په دوی به ډیر امتحانونه راغلي غټ امتحان دی چې د دوی خپل اقتصادي حالات کمزوري کیږي اول ته مهاجرین عمره ورسېږي چې سړي خپل حالات کمزوري شو د بهر نه په نور خلک راشي نو حالات خ کمزوري شو په دې حالاتو کې دوی څه کړی دي او ان شاء الله تاسو ته بیانوم باذن الله وګوره کې دې درس کې موقع راشي ها دا سمه تاسو ته عامه نقشه بیان کړل د کمزي د مدینه چې تاسو په ذهن کې چې ګوره مدینه کې دي خلک اوسېدو مشکل مسلمانانو ته وسره قریش ته بار نه لګیا دي دا مشکل
اقتصادي حالات د مدینه کمزوري شو دا یو مشکل مخې ته راغی مسلمانانو ته بل مشکل پټ منافقان پکې دي د دوی سره غټه جاخه روانه وه دغه تفصیل به راشي بل مشکل يهود دي دوی به څنګه کنټرولې دوی به څنګه د خپل زور لاندې پاتې کې د ټولو نه غټه خبره اسلام د دعوت په ټولې دنیا ته څنګه رسي او دا ټول بوج دغه یو انسان په وګو باندې و ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله يبوج خدنا ما وجدت كنا دي بوج لا ما تولى الله وي خلا توفيق ده الله رحمه وكرمه كنا دي بوج خم لا ما تولى ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم یو نوې ملک جوړول یو نوې معاشره قائمول او دیسې خلک ملګری کول چې هغوی په سونو کلونو دشمنیان دی وګل سره کړي جاهلان نو سره آسماني کتاب شتي نس پیجنی دوی ته دین خوا دین طرف ترړول د ډیګران کار دی خو چې الله یې اسانه کینو اساني رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راننوتو د جمعې ورځ وا بار ربیع الاول چې رسول صلی مدینه ته راننوتو فرق شتي په دې کې وبسکه قباء ته راننوتو خیال کوي ګوره قباء ته راننوتو جدا دي او مدینه ته راننوتو جدا دي ابو ایوب رضی په کور کې کوش رسول صلی او دوی اوسېدو دلته دي ان شاء الله ودلته به اوسېږو په دغه ورځو کې رسول سم اولنې کار داو کو چې د مسجد نبوي بنیادی کې خود راځي یو جمعه جوړو په هغه ځکه جمعه جوړ کو په کم ځکه چې د رسول سم اوخه ناستو دا اوس چې کم ځکه مسجد نبوي دی کنه بالضبط په دغه ځکه د رسول سم اوخه ناستو نو رسول سلام تاسو کې د ازمکه د چا ده هغه یا رسول الله خود د دوه یتیمانانو ده د دغه زمکه د رسول سلام هغه خواله ورغه او دغه غزمکه واغست او په دغه ځکه کار شروع کو په خپلم لګیو صحابه کرام وو سره لګیو په خپل به د ګټي راوچتي کړي او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره د خاورې به اوچتول په ګیره کې په ویختو کې د خاور او جوړه به پرته و ولی د هر څه غم وسره دی امت د کانی به راوچتول او دا به وی اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره یا الله وی جون خدای اخرت ژوند دی کې به دوی ته دې اشاره وکړي چې ګوره دلته به باندې سخت راځي نو خیر دې گزاره وکړي یا لو بخانصار او مهاجرین انصارو په جواب کې دا وی لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل کچته مون کیناستو پیغمبر کار کوي نو خود گمراهی غټنه خبره زمونږ دقه ده چې پیغمبر دی لګي کار کوي او مونږ د ناس ولینداري کو ټول په شریک لګیو دغه جمعات آبادو په دغه جمعات کې په دې ځمکه کې بعض ځینو کې د مشرکانو قبرونه رالو او بعض ځینو کې خالی کندري او بعض ځینو کې ونی وي د کجوري او بعض ځینو کې ونی وي د غرقد نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ د مشرکین او قبرونه هغه د هغه زینه نقل کړی شو او د هغه زینه وېستې شو کندرونه چې کوم هغه برابر کړو او امر وکړ چې دا ونی دا پرې کوي چې لازمه کې صفاشي او دا وېسي د جمعات چې کومه قبله ده الته ولګوي الته کې دي دا ټول ونی الته کې خو د کوم ځای کې جمعات څه ده قبله ده او باټینګ قبله کوم طرف ته ها مسجد اقصی ها رسول صلی الله علیه وسلم قبله جوړ کړه دغه ونی بګی کې خو دی او طرفونه غاړي دولت قانون جوړ کړو او دیوالونه جوړ اوچت کړو نو په دیوالونو کې چې دینو خټه او ګټه د ګډ وړ کړه وی لګواله
ګټه پکې استعمال شوې ده او شي خټه دا پکې استعمال شوې ده. چت رسول صلی الله علیه وسلم چت ولا جوړ کړي د کجورو د سانګي او پانی د بل پاسه ور واچولې او د کجورو چې کوم ویخونه دي وې د دین ولستنی جوړې کړي نو دغه ولستنی کړي او لاندې پزمکه باندې شګه او وړه وړه کانی د په واړوي او د دې جمعه لپاره 3 دروازې جوړې شوې. رسول صلی الله علیه وسلم 3 دروازې بګي جوړې کړي. پوره د جمعه وګدواله اگر کده سیرت والو بګي لګي اختلاف شتي د دې جمعه وګدواله هغه تقریبا سل سنگل دی 100 ذراع او غالو نم دقه شانو قد دی او پلنوالم تقریبا دومرو او لاندې بنیاد هغه تقریبا 3 سنگل دی. بنیاد چې کوم آبادی شروع شوی ده هغه څو سنگل دی 3 سنگل دی او دی 3 لاس وای او د دې په خوښه کې رسول سم کورونه جوړ کړو وړ وړ کورونه او د کورونه هم د خټینه او د ګټینه جوړ کړو او لپاسه په د کجورو د پانی او سانګي دی په واچولې او د رسول سم د بیبيانو کورونه مختصر کورونه د رسول صلی الله علیه وسلم لند او تنگ چې څوک ورننه وته نو چت سره به سر لګیدو او لاس خو په اساني لګیدو. ځکه روایت کې راځي چې عائشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ کو زبو دومه نو زما د خپې به د رسول سلام او د قبلې په منځ کې وي نو چې کله به سجدې راتو نو مال به الله سره ما بخپې راټولې کړې به چې به د سجدې نه پاسې نو ما بخپې وغځولې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی عزت تلو ما شپه مې وکړه د خپل ترور میمونه کړه نو رسول الله سلام او میمونه د په وګدو پراتو او زه نور نو زه د وښ پوته پروتم په پلنوالي د رسول سلام کورونو د دغه انسان کورونو چې هغه اشرف المخلوقات على وجه الارض او زمونږه بنگلیم جوړی کی نظر نه مطمئن کی کورګه اونته کی موي جوړ کله دلته صرف گزاره پکار صرف گزاره پکار دغه رسول سم جمعه خو ایمانی جمعه د ایمان نه ډک جمعه دا جمعه ګره صرف د منځونو زینو ګره دا پورا یو مرکزو دلته به تعلیم ورکړی کېدو علم بر رسول سم دغه ځکه خو او د ساتي چې اسلام کې اولنی مدرسه ده چا ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ده استاد یې هغه او شاګردان صحابه کرام او بدلته د فائدې ده ساتي کم علم چې په جمعات کې وشي د ګډې زیات برکت شي په نسبت هغه علم چې هغه په مدرسې په آبادی کې یا جامعه یونیورسيټي کې کی او دغه زما خپل تجربه ده چې کم مسلې کم کتابونه موږ د علماء کرامو سره په جمعات کې بوي نو هغه علم کې به برکت ډیر زیات او په نسبت هغه علم چې سحر به جامعې ته تلمه او الته وما کوم دغه مسلو کې به برکت ډیرو کم چې د علماو نه زده کېدي په جمعات کې د الله کور د ایمانی ماحول جوړ شوی نو د رسول سم د جمعات د صرف دې لپاره نه لري چې جمعات ته وبس موز پکې کی پدې کې موز تعلیم مجاهدین تیارول او بلکې د امت ټول مسلې دا په دغه ځکه حل کېدي مشورې چې بس کېدي دا به د رسول په جمعات کې کېدي ځکه به رسول سلام اکثر وخت په جمعات کې تیرو او یو وخت هغه چې د بیبيانو سره به تیرو او یو وخت به یوازې د الله سره تیرو دا کورونه ټول نږدې جوړ کړو چې په وتورانه وتو کې سي اسانتي بلکې د بازو کورونو کړکۍ هغه کم طرف ته وي هغه جمعه ته لکه د عائشه رضی الله عنها کوټه او ان شاء الله را بشي
چې کله موږ د سیرت ختمو د رسول صلی الله علیه وسلم مرګ واقعه بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ په کوم ورځ چې وفات شوی سحر مانځه کې د عائشه رضی الله عنها د کوټې د کړکۍ باندې چې کوم کپړه پرته هغه اوچته کړ او صحابه کرامو ته وکړو مسکی شو دغه اخري نظر چې ټول صحابه کرامو ته کړ نو د بازو کوټو کړکۍ جمعات ته لکه روایت کې درځي عائشه رضی الله عنها سوی رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې او سر به رانه وېستو پس کې په کړکۍ کې نو ما بوله وینځو منګز به مې کو دلیل لري چې د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته کړکۍ وي دروازې وته وي خو بنیادی په اول پر جوړ شو نو څو دروازې به جوړې شوې 3 دروازې به جوړې شوې ایمان نډک جمعات وس راشي زرت جمعتونو خو والله لازم چې حیران بشي جوړ شوی څنګه دي پای کې چې کوم روخام لګېدلی پای کې چې کوم لیټونه او ایسیانو پروګرام پکې ډېر ښایسته جمعات دي خو د مزګزارو نه خالی د ایمان نه خالی ایمانی مجلسونه پکې نه وي مؤمنان به پکې وي نه غټ جمعات به سم غټ سحر منځله چې ورشي یو سب هغه نیم سب ولاړی پکې نیم سب په غټ جمعات کې او د رسول سم په دغه جمعات کې ان شاء الله تاسو به بیانوم پر روان درسونه کې تفصیل جمعې د منځه په دغه جمعات کې کسان دومره ډیر شو چې د خلود له سبب به بنت لغوینه رسول سم امر وکړي چې څوک منځه راځي نو سدي کوي غسل دي کوي جمعات کې بزینو هغه ایمانی جمعات دغه تاریخي جمعات ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې کې منځ لکه په نورو جمعتونو کې سو منځونه زر منځونه داغه جمعات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په دې کې د کم ځای چې د رسول سم د کور نه د منبر پورې دی د روضه من ریاض الجنه ده د جنت په باغچو کې یو باغچه ده داغه جمعات ته یو حدیث کې راځي چې څوک زمونږ جمعات ته راځي او خیر زده کوي زمونږ جمعات کې مسجد نبوي ته اشاره او خیر زده کوي فهو كالمجاهد في سبيل الله لکه دې چې مجاهد دی الله په لار کې داغه جمعات ته رسول سموي وي د سفر د زیارت په نیت باندې سفر کول من دي مگر 3 زینو ته مسجد حرام او مسجد نبوي او مسجد اقصا داغه جمعات ته چې د رسول سم منبر په کوم دی ساده متاسوي کین چې د کجورو د دې تنون رسول سم ستنی جوړې کړي نو یوې پکې سکړه یوې پکې منبر کو هغه به رسول سلام خطبه کوله به وزنانه رااله په انصارو کې وی رسول الله زما سره یو مریض او هغه ډېر تکړه دی ترکان دی او ډېر ماهر دی طالب یو مزدر منبر جوړ کو رسول الله سیده جوړ کو هغه منبر جوړ کړی وړو صحابه کرام ولګو رسول الله ته دغه منبر هغه بلی ویوړو غاړې ته کې رواني جمعې چې رسول الله خطبه شروع کړه صحابه کرام وی د شي جړاره تل کې ماشوم چې جاړي خو سم جاړي مونږ حیران شو چپ چاپیره ګوري کوم ځای نه جړاره شي رسول الله د منبر نه راکو شو او لاړه کجوري هغه تنه ویخ پروت په کم باندې چې بو درېدو دغه نه لاسونه چاپیره کړی خپل سینې سره جوخ وی دا دې جاړي په ذکر پسو په خبرو پسو کمی چې به ورېدي داغه جمعات جوړ شوی چې بده کې غریبانان به پراته کم صوفي والا په دې جمعات کې غړډ صحابه کرام د مسلمانانو غړډ کمانډران به پراته کورونه نو درځي کې به وسیدو ان شاء الله تاسو ته پر روان درس کې بیان کوم با صحابه کرام واقعي د غریبانانو چې د جمعات کې به پراته داغه جمعات خدا فائدې ده ساتي او ما تفصیلا د فائدې ذکر کړی دغه په درس کې د حج او د عمرې کوم دوره چې مو وشو کړ پای کې دا مسله ذکر کړی ده چې مسجد نبوي او چې جمعه ته ډېر فضایل دي خو مسجد حرام د دینه سره او چې وګورئ او دا د بریلیانو د صوفیو
دا غوینه چې کله متاثر شي سړی نو هغه بیا د مسجد نبوي مقام اوچت کړي د مسجد حرام. ما دې ملګرو ته په هغه ورځ دا خبره وکړه چې زه پرې ته قسم خورم چې دوی د مسجد نبوي نه دي متاثره، خو دغه ځکه قبر دې د دې نه متاثره دا ځکه سره قبر دې بس دې قبر د لاسه دې له دوه مقام ورکړي ځکه دا وی کار ټول د قبرونو سره دي. نو مسجد حرام غوړه دې رقم زینا د مسجد نبوي نه. اولنې جمعه تر زمکه په مخ باندې کعبه او مسجد حرام څنګه دې دغه نه غوړه کیږي؟ هغه جمعه غوړه دې د دې جمعه نه او دا غوړه د کوم جمعه نه؟ مسجد اقصا نه. به مسجد اقصا غوړه دې باقي جمعهتونو. نو غوړه جمعه هغه مسجد حرام شو د زمکه په مخ باندې، بیا مسجد نبوي، بیا مسجد اقصا. په دغه ورځو کې دا طریقه مو خو دې شو چې منځونه چې مسلمانان راځي نو په ست طریقه به اعلان کوي چې د منځو وخت داخل شوی. خو دغه تفصیل به تاسو ته پر روان درس کوم چې صحابه کرام کېناستو مشوره وکړه چې سی چلو کو دغه 15 وخت مونږ دی نو د خپل مسلمانانو او ملګری به څنګه خبرو چې د منځو وخت داخل شوی. ډېری مشورې غوي ورکړي بیا به یو خبره وشو او باغه باندې طریقه روانه ده بانګ ویل دې به ان شاء الله تفصیل پر روان درس کې ذکر کوو. بیا پر روان درس کې به دام ذکر کوو چې الته مهاجرین غریبانانو سو سره نو نوی راغلو نو رسول سلام یو مهاجر د یو انصاری سره ورکو او دی په منځ کې ورولي قائم کړه. نو انصار او مهاجرین د دو منځ کې ورولي قائم شو. اسنه آشنا ورولي و د شنبه رسول سم د دې مسلمانانو نه اصول او زونه مغستې دي چې هغه برته ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوم. او په دې د رسول سم په دې جمعات کې چې کوم غریبانان صحابه کرام به پراته دا صرف جمعات نه وګورئ، دا صرف جمعات نه، د غریبانانو کورمو دلته پراته د رسول سم نه دین زده کو. هغه طرف ته مې اشاره کو. الله سبحانه وتعالى منګه په کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى زمونږه ملاقات د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.